پکار داوا چې دا ځای ډېر ډک وي چې دلته د خپې د ښودو ځای نه وي دا ښکلي ښکلي عاشقان به انشاءالله د دغه زلفو مبارکو دیدار کوي ځکه حاجي محمد امین باباجي چې دغه زلفې وله رالې نو د هغه باب د زلفو په محبت کې څه وی د خدای شکریه ادا کوي مبارک وی خپل ربا بخ زما دمر بیدار شو چی نصیب می تار د زلف د دلدار شو ډیر نورانی بابرکتا وجدانی محفل پاک مبارک د خل پیغمبر مبارک د امام الانبیاء محمد مصطفی په اخلاص و صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم مبارک په نسبت باندې او داغي مبارکو د موي مبارک د زلف مبارک یو تار او یو جلب ان شاء الله هغه تاسو ته خود لکی سونه مرګري چې راغلي پټولو باندې الحمدلله سر زما د الله عظیم مهرباني وي چې دغه محبوبي کریم مبارک امام الانبیاء محمد مصطفی په اخلاص و صلی الله علیه وعلى آله وصحابه وسلم داغی مبارکو موی مبارک دیدار اشرف اللہ دی علاقی تروبخ دا کل کل عاشقان با انشاءاللہ دا زلف مبارکو دیدار کی خدا دا پکار داوا چه دا زی دیر ڈکوی چه دلتا دا خپی دی خودو زی نوی ذکر چه آگو دا محبوبی کریم مبارک زلف مبارکی دی دا دی تپوس خود فخر کشمیر مجاہد اعظم الحاج الحرمین الشریفین حاجی محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ مبارک نوکا چه سندن اغتا دا افغانستان دا محمودی غزنوی دا آغا زین سندن جی عباس شریف تا آغا ظلف مبارک را رسیدلی دی اوے ممون سید السادات بچہ سے مبارک آغا سرم دغا ظلفی آغا سرم سند و سرری آغا خوشحالی اللہ مونگ طولو لراکا اللہ ری دغا ظلف پا خاطر بانی زمونگ دا طولو دا حضور مبارک شفاعت نصیب کی چاچے امینوی اللہ دی نصیب کی سونا خلق چراغلی ہے خوش قسمت ہے دا چا پا نصیب کی بدا خبر نی دا چا کی بئی منگا او تاسو خوش قسمت یو چې خدای ولا راوستی یو بس اکه یو کس دی یو عاشقم ډیر دی او چې د حضور مبارک سره مینه زکه حاجی محمد امین باباجی چې دغه زلف ولا رال نو د هغه باب د زلف په محبت کې سوی د خدای شکریا ادا کړي مبارک وی خپل ربا بخ زما دمر بیدار شو چی نصیب می تار د زلف د دلدار شو دا چې کوم انسان عاشقان دي بخامخا سبحان الله وی چې د چا خله کار کوي سبحان الله وی الکه خلی دا ټولو کار کوي خزانم د ماشومانو आवाज در باندې اوچت دی لک دالوی کسانم आवाज بلند کې سبحان الله وای اوی آی خپل ربا بخ زما دمر بیدار شو چی نصیب می تار د زلف د دلدار شو دا پا خوب یمایا کپوی خواہ شکر شکر او اللہم
ربنا س عجب کار شو. او بیا بابا جی مبارک د جنت رضوان تاواز کے وی تماشی لک رازی رضوان راشا راشا چی نصیب میں تارد زلف د دلدار شو. تماشی لک رازی رضوان راشا او چی نصیب میں تار د زلف د دلدار شو. د جہان د جہان د جہان شاہان زمائے د کسی خورے او د محبوبہ پمخ میں زیاد حسے وقار شوا. د جہان شاہان زمائے د کسے خورے او د محبوب پمخ میں زیاد حسے وقار شوا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.